اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې په سنګینې ژوند را سخت شوی دی ځکه چې د تهمت لګولو په وجې ورته سزا ورول شوي. اوس به دا واورو چې عجب ګل د ونو وهلو په جرم څومره جرمانه شو. عابده زویا پلار دې ډېر وخت تیر که چې شورا به ورسره څه کړي؟ مورې خیر دې را بشي، شورا به ورنه د ونو په هکله پوښتنې کړي، نوره به څه خبره نه وي. مسخت چې پلار مې بیا داسې کار ونه کړي. هی هی زویا په همداسې پوښتنو خدای خبر شه کوي پرېږدي، خامخا به څه سزا ورکوي. کاش چې ته د پلار سره تللی وی نو ښه به و. مورې زه به ورسره څنګه تللی وم؟ پلار خو مې زه ځان سره نه پرېښودم. زه به تا ځان سره څنګه پرېږدم چې د شر دې پرته راته خیر نه رسېږي. و د موټه بچیا تا ته نو څه ضرور چې شورا دې خبروله؟ دا بد پلاره اوس دې خبرو نه تېر شه، دا راته ووایه چې څه وشو. عبد به نور څه کې چې تاو شي راتاو شي پالک غوسه وکې؟ غوسه به پې ولې نه کوم، د ده د لاسه خو زه ډېر تاواني شوم. خبره یې چې شورا راته کومه سزا راکوي. کومه سزا درکوي خو موږ ته ووایه که نه؟ وایي ته به په جرمانه کې د یوې ونې په ځای لس نیالګي راوړي، هغه به کري او بیا به یې ساتنه هم کې. ښه پلاره خبره په دې تمامه شوه، ته د ساتلو نه هم بېغمه شه او کرلو نه هم. دا هر څه به زه وکړمه. ته خو به یې وکړې خو نیالګي به د کوم ځای نه کوم، دا به څوک اخلي او ما سره پیسې کومه دي، د ګټې خو دې درک نه لګېږي او تاوانونه راته پنډ راوړي. نو پلاره په دې کې زه ملامته یم؟ مونږ درته ووایو چې هغې ونه پسې مه ځه. رښتیا وایي که نه خو تا منله؟ غلي شئ تاسو راته یو بل خبرو ته رښتیا وایئ. ابې ته وایم په زړه مې درته وینې خوټ کېږي وینې وایم چې څه در سره وکړم د تاواني بچیا. غلی شئ ورونو غلی شئ. دغه شان ملا صاحب دا خلک غلی شو، لومړی خبره به ورته ته شروع کې. ډېره ښه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. حاضرینو موږ ډېر خوشحاله یو چې د دواړو کلو شوراګانې سره یوځای شوې. زموږ د کلي خلقو چې د کنډو کلي د خلقو د پرمختګ کارونه ولیدل نو د هغوی زړه هم دا غوښتل چې داسې کارونه زموږ په کلي کې موشي. بیا ما دا غوښتنه ستاسو مشرانو سره شریکه کړه چې د مشورو او د رای اخیستو نه وروسته همدا فیصله وشوه چې دواړه شوراګانې دې سره یوځای شي. ملا صاحب شوراګانې خو یوځای شوې، خو هسې نه چې انجینر فرید نه زموږ د کلي شي او نه ستاسو د کلي، مطلب چې کارونه ترې پاتې نه شي. همکاري به کوئ. ګوره میوه ګل کاکا رښتیا وایي، پرته ستاسو له همکارۍ زه هېڅ هم نشم کولی. ورونو که اجازه مې زه به مې یوه خبره وکړمه. سلطانه یو لس خبرې خو وکړه، ولې ته د چا نه کمې؟ ویم چې په زړه کې دې اره خبره یې نیغه یې ووایه، نیغه د هېڅ چا نه ونه ډار شي. ډارېږم به ولې؟ ورونو تر هغې به دا شوراګانې نه یوځای کېږي تر څو چې د دواړو کلو ملک یو شوی نه وي. آفرین سلطانه، مطلب دا چې تم د دې دواړو کلو د شوراګانو د یوځای کېدو مخالف یې. ویم سلطان ډېره ښه خبره وکړه چې شوراګانې یوځای شوي نو ملک هم بیا یو پکار دی. یو مطلب شه دا خو موږ هم غواړو چې ملک مو یو وي، خو موږ ملک غني داسې نشو لرې کولی تر څو چې شورا د هغه سره حساب کتاب ونه کړي چې هغه دومره کارونه کړي دي. ولې کړي دي؟ څه ملک غني به خوا کوئ؟ د شوراګانو په یوځای کېدو کې د شورا رئیس بدل شو چې ملک به بدلېږي. ملک به همدا عمل کړي لکه څنګه چې ته د شورا رئیس یې. مطلب شه
ملک غني زمونږ نه دی په کار نه دی په کار موږ د هغه د شره ځان خلاصول غواړو. کېنه په خپل ځای د ملک بهادر چمچي. خدای خبر چې په دې خبره به ملک بهادر څومره پیسې درکړي. ملا صاحب نه شوراګان یو ځای کېدی شي او نه ملک یو کېږي. خبره زړه په زړه شوه. مطلب شه د شورا د پاره رای اچونه شوې ده او پاتې شوه د ملک خبره. نو په دې حقله زه څه نشم ویلی. تاسو خپل مشران لرئ خو تر څو چې ملک غني له ملکۍ نه لرې نه شي نو شوراګانې نه یو ځای کېږي. تاسو چې انجینر فرید د شورا مشر غواړئ نو موږ هم ملک بهادر د ملک په حیث غواړو. دا زموږ اخري فیصله ده. که څنګه ورونو؟ شور مه کوئ، تاسې له غلي شئ، شور مه کوئ. ګورئ ملک به د شورا له لورې استضاح کېږي. څه ملک به استهزاء کېږي؟ ولې تاسې په ملک صاحب باندې ملنډې وهئ که څه کوئ؟ تر څو چې زه ژوندی یم د چا پلار به مرانه ده استهزاء ونه کړي. مطلب شه استهزاء نه ده. د استهزاء مطلب ملنډې دي. د انجینر صاحب فرید مطلب محاکمه ده، استیضاح. مطلب شه اوس خو پوه شوې که نه؟ زما خو خبره غوږونو ته غلطه رسېدلې وه. دې کې نو زما څه قصور دی؟ دومره خو څه ناپوه هم نه یم. د سلګۍ پلاره دا به څه کېږي ها؟ ما سره خو ډېره سودا ده. هسې نه چې دا شورا والا یم په رښتیا په درو ووهي. معاف کوي خو دې نه، ځکه چې څوک جرم وکړي سزا خو به ورکول کېږي. او نه ته چې دومره د سزا نه ډارېږي نو بیا تا ولې په هغه جلۍ باندې تور پورې کاوه؟ و د سلګۍ پلاره زه په ځان باندې پوه شوې نه ومه. ما چې څه وکړو نو د زړور دپاره مې وکړو. نو ولې زما د زوی سره واده نه کوي؟ زما زوی د همدې د لاسه جلا وطن شو. هغه د پرخې د لاسه جلا وطن شوی نه دی، خپلو ناکردو جلا وطن که. او اوس شکر وباسه چې تبلیغ کې تلی دی، ښه به شي. خو اوس د زړور خبره پرېږده، خپله کوه چې ته خپېمانه یې که نه یې. خپېمانه ولې نه یمه؟ ډېر بدرانه شوي. د سلګۍ پلاره چې ما په درو باندې وهي نو خلک به م ولاړ وي که نه؟ هو نو چې خلکو ته عبرت شي. خو سنګینې یوه لار شته دی چې ته ورباندې بچ کېدی شي. کومه لاره؟ د سلګۍ پلاره ته ووایه که نه، کومه لاره؟ هغه دا ده چې د منګیز په مرکز کې به د کلي ټولې ښځې راټولې کړي. اول به د پرخې نه بخښنه وغواړي د ټولو په مخ کې، او بیا به ووایي چې ما تور پورې کړی. دا حقیقت نه دی. څه زه به اوس بخښنه غواړمه؟ دا هغه وړې جنۍ نه، دا خو هم ډېره سخته ده. په شرمونو به وشرمېږمه. بیا نو درو ته ځان تیار که، بس بله چاره نه لرې. نو سمه ده، نو بخښنه به ترې نه وغواړمه. نو خو د سلګۍ پلاره پرخه به زما بخښنه ومني؟ مطلب قبوله به یې کړي؟ بیا خو به مې څوک په درو باندې نه وهي. دا نو بیا وروستۍ خبره ده چې قبلۍ یا نه، خو ستا به خپله غاړه خلاصه شي او خلکو ته به دا معلومات هم وشي چې دا یو تورو، دا رښتیا نه و. تا د خپل مقصد دپاره په جلۍ تور پورې کړی و. خبره خلاصه. ملک صاحب منې مې که نه؟ ګرځېدم اخر مې ستا اصلي دشمن پیدا کړ چې ستا د ملکۍ نه په لرې کېدو پسې چا رااخیستې ده. هغه سړی مې معلوم کړ. څوک دی دا بدبخته چې د ملک غني سره ځان سموي؟ سلطان د هیڅ چا هم تاته فکر نه و چې ستا د ملکۍ نه د لرې کېدو خبره را وسپړي. یوازې سلطان چې دې بدبخته دا خبره راپورته کړه. د سلطان ما سره بدي څه ده؟ هغه خو لا تر اوسه زموږ د لاسه کوم تاوان نه دی لیدلی. ملک صاحب نن سبا هغه یوازې د ولس خبره کوي. وایي چې ملک غني ورسره خیانت کړی دی، غصب یې کړی دی، ظلم یې کړی دی. بس همدا وجه ده چې ټول کلی ورسره سر وړي. ملک صاحب
د دې سړي خوله بندول پکار دي. ښه مطلب زمونږ په کلي کې د ملک بهادر اصلي سړی همدا دی. و ملک صاحب او غم یې پکار دی. خو اوس به موږ څه غم وکړو ځکه چې نه را سره وسلوال شته نه په خپله ورته څه ویلی شو. که ورته څه وایي نو په بله لانجه به واوړو. ملک صاحب ته مجیبه سړی یوازې په زور خو د خلکو خولې نه بندېږي. نن سبا پیسې ښه کار کوي، پیسې چې هم پې د خلکو خولې بندېږي او هم پې پردي خلک خپلېږي. که دې خوښه یې نو د پیسو څه لالچ به ورته ورکو، ورته به ووایو چې دا خبره دې بیرته واخله، بس چې دا سړی د خپلې خبرې نه واوښتو داسې وګڼه چې ستا ملکي دایمي شوه، دایمي. بس سمه ده، مطلب شه چې پیسو نه کار کېږي رضا یې که، او که زما ځای ته دې راوسته نو غوړي به لا غوړي شي. محترمو کلیوالو ټول غلی شئ. آفرین دغه شان الله یې تا سره ښه وکړي. تاسې پوهېږئ چې زمونږ او ستاسې اوسنۍ غونډه د څه په خاطر ده؟ انجینر صاحب فریده، خو خبره به ورته ته روښانه کړي که نه؟ کلیوالو نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده چې شورا تاسې سره یو بله ژمنه هم پوره کړله چې هغه د سربند جوړېدل و. بس کار په خیر سره تمام شو. اوس که الله تعالی ته منظوره وه نو دغه شاوخوا شاړې ځمکې به ټولې ابادې شي. او زه تاسې ته دا هم وایم چې مونږ کوم کار هم کړی دی نو د ټولو اصولو سره سم دی. دغه دی ګلولي د دې خبرې شاهد دی چې مونږ په کار کې څومره اخلاص کړی دی. انجینر صاحب رښتیا وایي، په موږ باندې همیش تاکید کړی و چې په کار کې کمی را نه شي، ځکه دا د یوې ورځې کار نه دی، د سربند کار پوخ کول پکار دي. ګلولي د انجینر صاحب فرید خو دا مسؤلیتو باید چې همداسې کړی وی. هر چاته پکار دی چې خپل مسؤلیت په ښه شان سره ادا کړي. الله رب العزت دی انجینر صاحب فرید ته ډېر عمر ورکړي. دا چې د سربند جوړېدو وروسته به دې ځمکو سره څه کیږي دا به هم درته انجینر صاحب فرید واضح کړي. انجینر صاحب مهرباني وکړه. کلیوالو دا چې مونږ په دې هڅه کې وو چې شورا باید په خپلو خپو ودرېږي، د پیسو پیدا کولو یو ذریعه ورته پیدا کړو. نو تاسې ټولو ته وایم نو یوه ذریعه همدا شوله چې شاړې ځمکې آبادې شوې نو دا به د شورا لخوا په اجاره ورکول کېږي او بیا به اجاره شورا ته سپارل کېږي او شورا به بیا په مناسب ځای کې لګوي. خو انجینر صاحب فریده هسې مې زړه کې پوښتنه پیدا شوه، زه د اجارې غم کې نه یم، خو دا چې دا ځمکه به ویشل کېږي څنګه؟ په زړه کې مې سودا وه. ګلولي ستا خو ډېره ښه پوښتنه ده. دا ځمکه به د کمیسون لخوا ایښل کېږي او د کمیسون مشر مولانا صاحب تازه ګل دی. تاسې کې چې هر څوک غواړي ځمکه په اجاره ونیسي نو کمیسون سره یې په اړیکه شي. او تاسې دا وګورئ، دا د دې شاړې ځمکې نقشه ده چې په نقشه کې کومه ځمکه راغلې ده دا ټوله په اجاره ورکول کېږي. ورونو زه خو په مدرسه کې ډېر باندې ما، خو بیا هم هڅه به کومه چې خپل مسؤلیت په ښه شان ادا کړم. کومه نقشه چې ما ته انجینر صاحب فرید وسپارله زه به د دې نقشې مطابق ځمه. په نقشه کې د ماشومانو د لوبو له ځایه نیولې تر هغه سره پورې دا ټوله ځمکه شامله ده. انشاءالله چې موږ او تاسې خواري وکړو نو ښه حاصل به ترې واخلو. زرمینې ته ولې ځان له کاره وباسې؟ ګوره هغه ورځ مونږ کره راغلی نن بیا راغلی. ستا خو ډېر کارونه دي هغه درنه پاتې کېږي. پرخې زه چې راځم نو ستا له خاطره راځم. پوهېږم چې زما کارونه پاتې کېږي خو چې ستا خیر خبرم واخلم نو ډېره ښه ده. او نن پوهېږې نن درته په زیري راغلی یم. زیری؟ د څه شي زیری؟ ستا ستونزه له خیره سره حل شوه. ته د همدې له خاطره په کور ناسته وې که نه چې سنګینې ترور تا پسې خبرې کړي دي.
هی خبرې نه تورې راپسې تړلې خو شکر دی ما ته مې خپل ځان معلوم دی بس دماغې تور پاکله سنګینه ترور دې ته تیاره شوې چې تا نه بخښنه وغواړي نو اوس ته باید خامخا مرکز ته راشي چې بخښنه غواړي نو مرکز ته د څه شي دپاره راشم دم دې لپاره چې دا بخښنه د مرکز د ټولو ښځو په مخ کې درنه وغواړي او هغوی ته به وایي چې کوم تور ما پورې کړی دی هغه حقیقت نه لري ښه ته رښتیا وایې و رښتیا وایم شکر خدایه شکر چې تا زما له لمنې دا تور داغ لرې کو زرمینې زه پوهېدم چې شکر دی زه کومه بدي نه لرم نو خدای تعالی به زما سپیناوي ته لار پیدا کړي آفرین زمونږ هم په تا باور و بس د کلو څو ښځو د سنګینې ترور په خوله باور کړی و که نه نو ته خو ټولو ته معلومه یې خو پرخې اوس به یو کار وکړې څه وکړم ته به دا وکړې چې سنګینه ترور تا نه بخښنه غواړي نو ته به ورته بخښنه کوې وی زرمینې بخښنه به ولې ورته نه کوم چې هغه خپله ملامتیا ومني نو زه یې د خدای د رضا دپاره بخښم دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي په ډرامه کې مو واورېدل چې سنګینې په پرخې پسې اوازې خپرې کړې خو په آخره کې رسوا شوله که یو څوک داسې افواهات خپروي نو بیرته یې مخنیوی څنګه کیدی شي په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ 0 2 3 اتیا 3 دېرش 50 0 2 6 3 دېرش